مرحبا مرحبا يا شهر رمضان نرجو غفرانك. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم مثال د منافقینو د سلام کمثل الذي استوقد نارا په مثال دغه چا چې بلکی ور فلما اضاءت ما حوله کله چې رڼا کی دور چارپیر دی دوی ذهب الله بنورهم بیا بوزي الله دا نور دی دوی رڼا دی دوی وترکهم پریک دی دوی فی ظلمات پتیارو کیو کې لا یبصرون. که تاسو فکر کړئ طالبانو چې ته پتیاری وي او ورسی دا ور چې په سړی یو دم ګل سی بیخي نورم ته په سړی چې لا رڼا نه وي بیا یو څه سترګې کار کوي، خو کله چې ووري رڼا وي سترګې هغه رڼا ویسي چې یو دم پې تیاره سي بیخي ډېره تیاره سي بیا ورته نو دوی هم داسې دي. لکه یو سړی ور بلکې چاپېره ورته رڼا سي الله پاک د دې ور رڼا بوزي چې بوزي دوی په تیاره کې واقع سي په تیاره کې پاتې سي. بیا روح المانی دلته بحث کوي د دو د رڼا په منځ کې څه فرق ده. به پرېږدو طالبانو دومره ډېرې خبرې خو چې کوو بیا خو به نو لکه مامۍ غوندې کرا کرا ځو خبرې به ضروري کوو. یوه خبره دلته دا د طالبانو ولې نور په قرآن کې مفرد راغلی او تیاری په قرآن کې هر چېرته چې راغلي جمع راغلي. نو علما وایي دې کې اشاره دې ته ده چې دا کفر چې دا که لږه وي په غټه سترګه به ورته ګوري، که لږه وي په غټه سترګه به ورته ګوري. ایمان که څومره هم ډېر وي په وړه سترګه به ورته ګوري. داسې به نه وایه چې ما لکه ښه مسلمان یم چې څومره ایمان در کې ډېر وي بیا به هم داسې فکر کوي چې ډېر هغه نه یم چې همداسې مترقي وړاندې لاړ شي. نو ځکه الله قرآن کې هر چېرته ظلمات څوک راوړی؟ ځکه ظلمات که تیاره لږه وي په غټه سترګه به ورته کفر ته ګوري. او یعنې ګناه ټوله ګناه که کفر ده که ګناه ده ټولو ته به په غټه سترګه ګوري، که لږ هم ده په غټه سترګه به ورته ګوري. او که هدایت و ایمان ډېر هم وي ته به داسې فکر کوي چې په ما کې لږ ده باید نور هم ډېر. طالبانو د مصیبت و بلا د شپې غټه وي که د ورځې. یو بلا را پیښه سوه طالبانو په ورځ کې چې وړی د شپې ډېره غټه سي دومره د هماغومره وړه بلا خو بس د شپې غټېږي. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. هم صم دوی چې دي کان دی له حق نه، عمیون دوی نابینا دی حق نه ویني. سمون دوی کان دی له حق نه، بکمون دوی ګونګیان دی له حق نه، عمیون ړانده دي فهم لا یرجعون. فهم دوی چې دي لا یرجعون نه راګرځېږي هدایت ته. یا د دوی مثال داسې ده او کصیب من السما یا لکه باران له اسمان نه چې راوریږي فیه ظلمات چې په دې کې تیارکۍ وي او رعد وي او برق وي. رعد طالبانو مونږ ورته تلنده وایو، څوک ورته بابا غورغوري وایي په زوره ګړس چې وسي هر څه چې ورته وایي مونږ کار نه کې لرو. برق برېښنا داسې لمعان غوندې وسي. یجعلون اصابعهم دوی اچوي ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو کې من الصواعق له وجې د ډار د تندرونو، حذر الموت له وجې د ډار د مرګ کم آواز د تندرونو د دغې
د اواز دی وجې نه دوی وایي چې مړه نسو والله محیط بالکافرین الله احاطه کړې په کافرینو طالبانو او یعنی د دوی داسې مثال ده لکه باران وي تلند وي رعد وي برق وي تندرونه وي غوږونه دوی داسې هغه کې اچولي چې د غږ وانه وري نو دوی هم قرآن نه هم همداسې ډارېږي د قرآن کې وعد د وعید د قرآن کې یعنې ګوره باران وي که نه په زوره داسې وي طالبانو د بارانونه فرق لري بعضې داسې منطقي وي هلته برېښنا وي تندرونه ډېر نه وي بعضې منطقو کې ډېر وي کومه منطقه کې چې تندر د تندرونه غورځېږي ګړز ګړز د باران سره ډېر وي هلته چې سړی روان وي ډارېږي غوږو کې ګوتې اچولي چې د غږ وانه وري چې داسې نه یو ډېر درز نه مړ سمه که نه نو دوی د قرآن نه هم همداسې ډارېږي قرآن چې تلاوت کېږي دوی په غوږ کې ګوتې اچولي وي چې د قرآن کې وعد ده وعید ده بشارت ده امر ده دا وانه وري ځکه دا د دوی د مزاج سره بد لګېږي ورباندې دلته وایي طالبانو کصیب من السماء لکه باران چې له اسمان نه راځي اسمان نه راځي طالبانو که دلته ورېځې نه راځي کل ما علاک ولو کان هذا السقف وهذا السماؤنا دا دی مونږ اسمان د طالبان دا چتم اسمان او کصیب یا لکه باران من السماء چې له پورته راځي داسې ترجمه به یې کوئ ښه تیاره کې مله سپاره که طالبانو چې تیاره جي که سې وریځه کاته پاتې وي کاته یې وریځه پورته ترې نه ځي پورته وریځه مریځه بیا پاس نسلی پورته په فضا کې څوک نسته باران ماران نسته باران تنه په مځکه باندې اوس خبر درته کوم طالبانو لالاګانو طالبانو څنګه باران کیږي څنګه تلند کیږي څنګه برېښنا کیږي څنګه تندرونه راغورځي تندر ورته وایي برېښنا او بل ته څه شوی دا تلندې ته دا ګړز اواز چې کوي د اصطلاح مو بیا یوه ده انشاءالله اوس خبره واورئ لمر نه ده دا لمر الله ډېر عجیب پیدا کړی طالبان ډېره لویه دنیا په لمر کې پرته ده لمر طالبانو لمر چې په مځکه لګېږي د مځکې نه د لمر په واسطه باندې هغه رطوبت د مځکې سوځي لمر چې کله په مځکه ولګېد دا رطوبتونه د مځکې دا لمر سوځي لمر د مځکې رطوبت سوځي ولې طالبانو د دریاب اوبه تروشي دي دریاب اوبه داسې تروشي دي طالبانو که نه چې ډېر تروشوالي نه سرخوالي ته تللي ولې تروشي علت یې دا ده طالبانو لمر چې په دریاب لګېږي دا اوبه خوږې هم وي تروشې هم وي دا زرګونه کاله چې دنیا کې دریاب کې اوبه دي دا تروشې او خوږې دواړه دي دا خوږې اوبه سپکې وي نرۍ وي تروشې اوبه ټینګې وي درندې وي دا لمر چې په دریاب لګېږي طالبانو نو د لمر د شعاو په واسطه باندې هغه خوږې اوبه سپکې وي لطیفې باریکې نرۍ وي هغه د لمر په واسطه باندې سوځي طالبانو چې وسوځېدلې هغه بخار ګرځېږي پورته فضا ته پورته کېږي نو اوبه همداسې طالبانو چې دریاب ته خوږې اوبه راځي هغه خوږې ټولې لمر تر نه پورته کوي په بخار یې بدلوي تنا څوک پاتې کېږي دا یې علت ته طالبانو بیا ورځ په دې مفصل بحث درته کوم طالبانو ښه بیخي ډېر علوم دنیا کې پراته دي طالبانو بله ورځ مې یو کتاب کته که نه خوند یې راکړ ډېر خوند یې راکړ دې نه به اوس تېر سم اوس یې نه درته کوم ځکه که ټوله درته کوم وخت نیسي که ټوله نه درته کوم بیا تاسې نه زه ډېر ډارېږم بریلویان غوندې یې بیا به په ما یې وټاپه لګولي بیا ټوله خبر بیا درته وکم ټوله بیا درته کوم طالبانو اصل کې په دې کې بحث ته چینه وچه سوله څنګه وکړو چې چینه ته د چینې اوبه را ډېرې شي څنګه وکړو تاسې داسې عجیب خلک یې که نه چې په دې درته وغږېږم بیا وایو دا وابیان افغانستان کې چې په هر څه شي چې نادره خبره یې واورېده وایي دا وابي ده چې په اوښ سرچپس پورې مې وایي وابي ده هره نادره خبره دلته وابۍ ده الله دې رحم وکړي خو داسې نه ده طالبانو
علم خامخا د جامعې سره بل څه وایي، علم یو څه وایي که نه، خلک بل څه وایي. علم به منې که د خلکو نو علم خبره چې ته منې هلته به یو نفر اول چې ته دا خبر کوې نو به وابي کېږي ورته، چې وابي نه سي ورته بیا د خلکو باندې نه سي منلی. په دې ښه بحث کله چې لمر په مځکه ولګېږي، خصوصا هغه مځکه چې رطوبت لري، طالبانو چې مځکه باندې لمر په مځکه ولګېد دا د مځکې رطوبت پورته کېږي، ځکه ګرمه سي دا د مځکې تپ پورته سي، دا تپ چې پورته سو طالبانو جګېږي پورته طالبانو هوا داسې یو مرتبه ده چې هغه هوا یخېږي. طالبانو تاسې څه فکر کوئ؟ کله کله به دروغ به نه وایي طالبانو، هېڅ کله دروغ نه وایي. ښه و یو سړی دنیا کې تېر سوی د غوج ابن عنق نومېده که عوج ابن عنق نومېده، نوم اورېدلی دی د سړي عوج ابن عنق، اورېدلی مو د دې سړي نوم؟ بعضې ملایان غوج ابن عنق ورته وایي. نو دا وایي دومره جګ سړی و طالبانو، دریاب ته به چې پښه به یې په دریاب کې کېښوده تر دې جې به یې ورسېده، داسې به یې لاس ور ټیټ که مایه به یې راګیر کړه، داسې به یې مار ته ونیو او ګرم به سو پوخ به سو خوړه به یې. دا طالبانو د علم د لحاظه ډېر ښکر، دا خو اسیم دروغ ده دا خبر. امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی الاوج فی خبر العوج، دروغ ده دا، خو زه یوه علمي خبره کوم طالبانو، دا دروغ ده. طالبانو دا مځکه ډېره ګرمه ده، که له مځکې نه چې یو میل پورته لاړ شي ګرمه ده، یعنې لنډه دا چې تر څو لمر خواته ورنږدې کېږي له مځکې نه پورته کېږي یخني شروع کېږي که ګرمي. نو خو لمر ته خو سړی نږدې کېږي، لمر سړی نږدې کېږي بیا څنګه شي؟ ګرم. یو عالم د طالبانو عبدالرحمن ابن خلدون نومېږي، ډېر مشهور ملا تېر سوی طالبانو، هغه ملا ده چې د ما طبیعت ډېرو سره لګېږي، هر ملا سره ما طبیعت نه لګېږي، تنګ نظر یې ملا هېڅ خوند نه راکوي، دا مې مزاج د څوک مې له دې نه سي اړولی. دی ډېر ښه ملا تېر سوی طالبانو، د علومو طبیعیو سره ډېر ښه مهارت لري. دی وایي وایي خلک وایي چې عوج ابن عنق به داسې مایه یې پخوه، داسې بېمار ته ونیو پوخ به سو. وایي دې قمقلانو ته ګوره، مځکه طالبانو ګرمه ده، د مځکې نه چې لږ پورته سي طالبانو مځکه یخېږي. ولې؟ ځکه طالبانو دا د مځکې دا د لمر شعاوې چې په مځکې لګېږي دا بېرته منعکسې کېږي، چې منعکسې سوې نو مځکې ته نږدې دا د لمر شعاع ډبل دي. مثال یې درته وایم، ځکه نو خو زه مجبور یم په دې شیان ډېر وغږېږم، ځکه وغږېږم چې تاسې کومو وطنو کې تاسې چا په وطنو کې واوره کېږي لاسونه جګ کوي؟ ښه د تاسې وطنو کې چې واوره کېږي طالبانو، واوره چې ښه ډېره پرته وي، اول واوره طالبانو له کوم ځای نه ویلې کېږي؟ نه ځکه خو ټوله مځکه پیتاوي ته چې کومه واوره پرته وي که نه هغه اول څنګه سي؟ مثلا دلته دیوال سره واوره پرته ده، د ټول جکې سوې ده، خو اول دغه واوره ویلې کېږي، بیا همداسې کرا کرا ځي، هغه واوره اول نه ویلې کېږي چې منځ د مځکه کې پرته ده که نه؟ تاسې په دې کله فکر کړی چې ولې؟ نه تاسې ولې د میبزي شی نه ګورئ، دروغ ټول دروغ دي طالبانو، د قرآن سره ټوله میبزي ټکر ده. بحث پې وکړئ طالبانو. اشرف علي تهانوي صاحب یو کتاب د وی ګوري په همدې جوړ کړی، په هدایت الحکمت ردونه کړي، ټول د قرآن سره ټکر ده الا ماشاءالله. طالبانو کله چې لمر ولګېد په دې واوره باندې، نو لمر دلته په دې دیوال هم لګېږي، په دې واوره هم لګېږي. لمر په دې ټوله واوره لګېږي، خو لمر دومره ډېر حار نه ده، ډېر ګرم وخت نه لري، خو دلته په دې دیوال هم لمر لګېږي. دغه لمر باندې چې په دې واوره په دې دیوال باندې کوم لمر ولګېږي، نو دغې واورې ته دوه حرارته متوجه شول، یو د چا ډایرکټ، یو چې په دې دیوال لمر لګېږي دا بیرته په واوره منعکس کېږي، چې منعکس شو طالبانو دلته دوه د لمر اصلي شعاوې او منعکس شعاوې په دې جې ولګېدلې، نو دوه شعاوې چې سره یو ځای شي حرارت یو څه دې جې نه طالبانو همداسې واوره شروع کېږي، اول دا ویلې کېږي. دا منئ؟ ومومن العقل نو خود بیمني. دلیل علما وی کله چې دلیل راسي، د اصول فقه علما وی کله چې دلیل راسي، له دلیل نه وروسته چې علم راځي، وی دا علم استدلالي ده که نظري؟ د ځانه مه وایي طالبانو، د
ما چې زوروي طالبانو دا ټکی مې زوروي چې تاسې ولې د اصول فقه کتابونه نه وایي حسامي ده لاول نه ناس مفسر مو اول اتیمو پکې څټ کی تر اخره پورې ولې موږ د اصول فقه ورستنی کتابونه نه وایو په اصول شاشي په نورلانوار په حسامي په مول یعقوب کې ټول مغیبي خبرې کوي ځتي خبرې بدلې کا هر ورځ هغه خبرې مکوه دا د اصول فقه مسله د طالبانو علامه ابن الهمام التحریر کې لیکلي ورسته الاستدلال نه چې علم راځي بدهي د نظری زه څه نه درته وایم خپلې وګورئ چې لږ مو زړه کې درد پیدا سي خوند درکړي بیا که درته وایم بیا مو هغه مخکې مې درته ویلې د زړه نه قدر وکړي اوس نو خبره واورئ لمر چې په مځکه باندې شعاوې ولګېږي دا مځکه باندې شعاوې چې ولګېدلې دا بېرته منعکسې کېږي یو د لمر شعاوې دي یو له مځکې نه بېرته منعکسې دغه منعکسې شعاوې یو څه پورې پورته جګېږي چې جګې سولې دلته مځکه کې دوه شعاوې سوې څو سوې دوه شعاوې چې یو ځای چې حرارت څنګه زیات خو دا تر یو څه طبقې د مځکې پورې دي پورته طبقه د مځکه طالبانو بیا ډېره هوا ته چې پورته ځي بیا یخه ده ځکه هلته صرف شعاوې د لمر دي چې په مځکه کې مایه پوخ نه سو طالبانو پورته نه پخېږي دا سخته دروغ ده دا ابن خلدون وایي طالبانو دا علمي خبر ابن خلدون کوي تاسې په خبر پوه شولې مځکه کې چې حرارت یو په دوه حرارت یو د لمر ډایرکټ یو د لمر منعکسې شعاوې چې دلته حرارت کې مایه نه پخېږي نو بیا چې پورته فضا ته لاړ شي هلته خو تنا د لمر شعاوې دي نو که د لمر شعاو شی پخولی بیا د مځکه کې پخ کړی وای ځکه دومره باید تیزې وای ځکه د لمر شعاوې تنا نه دي انعکاسي شعاوې مور سره دي یو په دوه بیا یو په دوه یو په دوه سي مایه پخولی نو بیا دا چې پورته چې انعکاسي شعاوې ختمې شي که نه لکه تیاره چې طالبانو تیزه بجلۍ چې په دیوال واچوي یوه هغه رڼا د طالبان یوه بېرته راغورځېدلې رڼا ده انعکاسي رڼا ده که نه هغه انعکاسي رڼا طالبانو نو لمر چې ځکه نه لږ پورته لاړ شي هلته د لمر شعاوې سته انعکاسي نسته ده نو چې انعکاسي نسوله کته حرارت ته که پورته ځکه دلته دوه پورته یوه ده طالبان تاسې په خبر پوه شو آفرین نو کله چې لمر په مځکه ولګېد دا د مځکې بخار د لمر په واسطه باندې پورته کېږي د حرارت رطوبت پورته کېږي سوځي یې طالبانو د حرارت پورته کېږي تاسې وایي سوځولو سره حرارت پورته کېږي نو لالو ته تر اوسه نه یې خبر دیګ کې اوبه واچوه ور ورپسې که دا اوبه لړه بیخي لړه مه دغسې پرېږده دا اوبه څنګه کېږي دا اور باندې چې دا اوبه وچې سي نو چې وچې سولې څه رقم باندې وچېږي په بخار بدلیږي دغه یوه خبره بیا د میبزي صحیح ده دا دروغ نه ده په خبرو که پوهېږي دا میبزي کې مثل ته روح الماني کړې نو دا طالبانو چې داسې پورته سي دا لمرم همداسې د طالبانو لمرم حار ده دا رطوبت وسوځي دا رطوبت دا ټول په هوا بدلیږي لکه اوبه دي که نه د مځکې کې رطوبت ده په هوا بدلیږي اصل کې طالبانو وریځې ډېرې د دریابونو په سر ولاړې وي ځکه هلته ډېر رطوبت وي دا چې لمر پرې ولګېږي هغه سوځي چې وایي سوځولی بخار راپورته کوي نو دا وریځه داسې طالبانو پورته لاړه سي اول بخار ده دا بخار چې پورته لاړو طالبانو نو هغې مرتبې ته ورسېد چې هلته هغه انعکاسي هغه درته ختمېږي چې هلته ختمېږي هغې طرف ته چې وریځه ورسېږي بیا هغه طالبانو بیرته په اوبو بدله شي ځکه هغه پاس طرف نه بیا څوک دلته یخني ده هغه یخني طالبانو له دې سره یو ځای چې هغه وریځه بیرته په اوبو بدله شي داسې سي لکه سپنج کې چې اوبه الله یې چې چېرته اراده وکړي په هغه خلکو باندې راووري تاسې تیاره کې چې ناستئ طالبانو دا وریځه داسې ښکاري که نه له کته طرفه داسې هواره غوندې ښکاري که نه لکه دا چت خو له پاس طرفه طالبانو داسې ښکاري لکه غرونه بعضې جي کې دا وریځه ټیټه وي بعضې جي کې جګه وي داسې جګه او ټیټه وي ځکه دا اصل کې داسې مځکه هم داسې یو شی نه ده ګورئ که نه مځکه طالبانو جګه او ټیټه ده که نه نو چې جګه او ټیټه ده بعضې ځای نه غر ده طالبانو نو چې غر ده له غر نه چې کوم انعکاسي هغه پورته خیږي هغه انعکاسي شعاوې هلته حرارت هم ډېر ده پورته کوم ځای کې چې بیا ټیټ ده هلته انعکاسي شعاوې هم بیا ټیټې دي نو دغه بخار چې وخته طالبانو
نو هلته په وریځه بدل سوله اوس باران. نو په دې وریځ کې طالبانو دا خو باران سو، باران خو مو پیژانده له اسمانه نه راورېږي، هغه جګ اسمانه دلته لاندې طالبان. نو ځکه روح المانی وایي چې د اسمان ته او کصیب من السما، لکه باران له پورته نه اسمان نه تعبیر مه کوه، او کصیب چې راورېږي باران من السماء له پورته نه داسې تعبیر کوه. ښه اوس طالبانو دا تندر ولې غورځي، دا برېښنا ولې کېږي، دا تلنده ولې کېږي؟ دا داسې طالبانو هر وطن کې تلنده نه کېږي. د موږ په کابل کې چندان طالبانو تلندې نشته. تاسې وطنو کې چا وطن کې چې باران ډېر وي داسې درز و دروز ډېر وي سره؟ کم ولایت یې؟ هرات، بل بادغیس کې. ښه د دې علت درته وایم طالبانو، دا خو میبزیم وایي، دا ټول صدرا او میبزي دا ټول وایي. بل طالب ګوته چې کړي کم ولایت یې؟ فاریاب و سرپل کې. دا داسې وي طالبانو لاندې د مځکې کې باروتي مواد وي. دغه باروتي مواد، کبریتي مواد، د ګوګل څه تر جوړېږي ورلګیت، دغه باروتي مواد د مځکې سره دا چې لمر وهي نو د دغه د مځکې له دې رطوبت سره، د هوا له رطوبت سره دا پورته شي. دا چې پورته لاړل طالبانو نو دغه هوا چې سپکه ده، دا سپکه هوا پورته خیږي. که تاسې فکر کړی طالبانو، زه مجبور یم دا بله خبره م وکړم، که یوې بجې ته هم رسېږي دی، نو چې په خبر خو پوه شو سره. طالبانو تنور څه ده؟ هېڅ هوا نه وي. تنور کې موږ یو تنور د طالبانو یو داسې مورۍ موږ ورته وایو. تاسو څه ورته وایي؟ چې اور کې تنور کې اور بل کې طالبانو هېڅ باد نه وي، خو په تنور کې هوا وي. دا له کومه کېږي؟ دا داسې کېږي طالبانو تنور کې هم هوا شته، خو دا د تنور هوا هلته اور وسوځوي، رطوبت تر نه واخلي. چې رطوبت تر واخلي دا هوا سپکه شوله، دا هوا پورته خیږي. چې دا پورته لاړله د مورۍ نه طالبانو هلته لمده هوا، په دغه فضا کې لمده هوا ډېره ده، درنده ده. هغه طالبانو د سپک دیجې ته ځان راچي. لکه اوبه چې یو ډن نه راواخلي که نه، چې اوبه دې د ډن نه راواخېستلې، کوم چې نه دی چې په کاسه کې اوبه راواخلي هغه تشه ډکېږي که نه، نورې اوبه منډه ورته راواخلي. دلته هم داسې د طالبانو دا تنور کې چې کومه هوا ده، دا هوا لمده ده، خو اور یې وسوځوي. چې وسوځله دا صعود کوي، پورته لاړه، نو له مورۍ نه تیزه نوره رطوبتي هوا ورته راغلله. چې ورته راغلله هغه هم زر وسوځېدله، بس همداسې په حرکت راغله. دا وچه هوا ځي، لمده هوا ورته. تاسې که فکر وکړئ چې کوم ځای کې اور بلې چې لرې نه ورته ګوري، داسې چی غوندې پورته کېږي که نه، هغه هوا پورته کېږي. اصل علت دا ده. نو هوا چې لمر ووهله وچه شوه، دا طالبانو پورته خېږي. هوا تر جوړه سوله، دا چې پورته وختله طالبانو پورته خېږي، سپکه سوله. دا چې پورته وختله لاړله پورته، نو هلته پاس نوره هوا ختلې ده مخکې ده، هغه هوا درنده ده، هغه هوا کته راځي، دا پورته ځي. دلته خپل منځ کې د دوی په منځ کې زور سي سره وریځه، یوه سپکه وریځ ده چې هغه د وزن ډېر نه ده، دغه سپکې هوا نه جوړه وریځه ده، دا پورته خیږي. که تاسې فکر وکړئ طالبانو دا دیګ چې بار کوي، دا تپ چې ترخیږي د ځان ګوره رنګ غوندې لري لکه وریځه، همدغه وریځه ده، پورته فضا کې ډبله سوي ډېره ده، ډېرې دي سره، هغه دغه شکل باندې جوړې سوي دي. خبر باندې پوه شئ؟ نو دا چې کله دا وریځه وختله، دا وریځه سپکه ده، له پاسه ترې راکته کېدونکې وریځه ده، هغه درنده ده. دلته دوی خپل منځ کې زور سره وایي، هغه کته راکته کېږي، دا پورته کېږي. دلته دوی منځ کې احتکاک وشي، داسې په زوره سره یو بل سره موښي چې یا هغه پورته لاړ شي یا دا کته. نو چې دوی منځ کې داسې هغه غواړي چې کته راسي، دا غواړي چې پورته لاړ شي دا هوا. نو چې دوی خپل منځ کې دا حالت رامنځته سو، نو یو په بل زورور سي، چې زورور سي یا هغه را زور سي یا دا زورور سي. نو دلته طالبانو دلته کوم باروتي مواد چې وي په دې هوا کې، نو هغه طالبانو دا ډېر احتکاک، کله کله بارود په شي داسې ومکه یا ورلګي ورخلي که نه، نو دا د دوی د احتکاک د وجې نه طالبانو د وریځه کې چاودنه راځي، زور کوي که نه، یا هغه پورته راځي یا دا د دوی منځ کې انفجار وشي. یعنې د کتنۍ وریځ پورتنۍ وریځ وچ وي، یا پورتنۍ په کتنۍ باندې زوره ورسي، یو په بلې زور نه رسېږي، وچ وي. چې وچودله یعنې داسې منځ کې د احتکاک د وجې نه چاودنه راسي. چاودنه چې راسي طالبانو سپینه رڼا وسي،
دغه رڼا چې وسوله داسې یعنې درس پکې راولي دغه درس باندې دا هوا پورته خیږي هغه کته راکته کېږي نو دا رڼا موږ ته ښکاره شي طالبانو له هغې نه لږ څو دقیقې بعد یا څو ثانیې بعد بیا ګړز موږ ته راورسېږي ځکه غږ وروسته راځي لیدل بالفعل کېږي غږ وروسته راځي که نه دې باندې خو به تاسې معلومات لرئ دي کله کله طالبانو دغه رڼا که لطیفه وي باریکه وي دې ته موږ برق وایو دا غږ ته یې رعد وایو کله چې دا باروت ډیر وي طالبانو دا باروتي مواد چې مځکه کې دي که دا ډیر وي نو هغه چې کثیف هغه طالبانو په داسې اور باندې بدل شي طالبانو چې مځکې ته ځان راغسوي درانده شي وزن پیدا کړي هغه اور چې وزن پیدا کړي مځکې ته راورسېږي هغه ته صواعق وایي صاعقه ورته وایي تاسې په خبر پوه شولئ نو روح الماني ټولې دغه خبرې تایید کړي دي چې دا کومې خبرې علما د علمي حکمت کوي دا خو طالبانو که نن څوک نه مني دا خو لیونی ده بیا چې څوک د باران په اړه د رعدو دا ټولې طالبانو چې ما کمې خبرې وکړې دا نن بدهي دي مونږ په ملایانو باندې ځکه دا طالبانو نظري دي که نه ځکه مونږ د دې علم سره ممارست نه لرو عوامو ته ته د فاعلو د مفعول خبرې کوو مني یې په اسانه دا فاعل دا نه یې مني خو هغوی د علم سره ممارست نه لري مونږ چې د دغه علم سره اما د تاسې لالا غوندې بیا مني طالبانو دوی ته بیخي د بدهیاتو نه دي دا خبرې بالکل یې منم طالبانو دا نه د قرآن سره ټکر دي نه د اسلام سره بلکې دې کې د اسلام ترقي ده یکاد البرق قریب ده چې دا برق یخطف ابصارهم چې وتښتوي د دوی سترګې کلما اضاء لهم کله چې رڼا کړل سي رڼا وکړي دوی ته مشوا فيه دوی تک پکې کوي واذا اظلم عليهم چې کله تیار سي په دوی قامو ودریږي ولو شاء الله که خوښ الله لذهب بسمعهم بوبزي اغا اوریدل یا غوږونه دی دوی اوریدل دی دوی و ابصارهم سترګې دی دوی ان الله على كل شيء قدير الله په هر شي باندې قادر ده دلته طالبانو یو اعتراض واردېږي چې الله په هر شي باندې قادر ده خو طالبانو الله خپل شریک جوړوي سي نه نو خو کله قادر سو مونږ وایي هر هغه شریک چې ممکن وي په هغې قادر ده هر هغه شی چې ممکن وي الله پې قادر ده هر هغه شی چې ممتنع وي لکه شریک د باری تعالی ممتنع ده یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا ربکم الذي عبادتو کئی د رب مو الذي اغرب خلقکم چې پیدا کړی ای تاسې والذین من قبلکم او هغه کسان چې مخکې له تاسې نه دي لعلکم د دې دپاره تتقونه چې تاسې وویریږئ د الله نه او تقوا وکئ طالبانو دلته یوه مسئله د علما وی کافران مخاطب بالفروع دي که نه کافران خو مخاطب بالایمان دي طالبانو څومره کافران چې دي دا ټول مخاطب په چا دي په ایمان به راوړي که خو په فروع باندې مکلف دي طالبانو کافران مکلف بالایمان په عقایدو دي خو په فروع کافران مکلف دي که نه څه مطلب طالبانو په دنیا کې نه طالبانو په دنیا کې ټول علما وي کافران چې په دنیا کې دي که یو کافر مثلا یو سړی د طالبانو زید نومیږي درس کاله په کوپر کې تیر کړي پس له درس کلوي چې ایمان راوړ ټول علما اتفاقا وي چې په دې کافر باندې دا څومره وخت چې منځونه نه دي کړي دي عادت سپي چې دی کافرو په زمانه کې نه دا ټول وي طالبانو څنګه دي په باندې اعاده نشته په باندې طالبانو په د باندې څوک نشته اعاده یې نشته او که چېرته دی مسلمان مړ سي په جهنم کې په د باندې د دې ګناه شته چې دا منځونه یې نه دي کړي نه خبره په دغه کې ده یعنی دنیا کې خو قضایي نشته په طالبانو مسلمان کافر څه ده چې مسلمان سو کومه زمانه کې چې منځونه نه دي کړي
په دنیا کې نه د مکلف چې ولې دا منځونه نه دي کړي ایمان دې چې راوړ دا د 10 کلونو منځونه قضایي کله شته پې کوم حدیث کې راغلی چې صحابه ایمان راوړی رسول الله ورته هغه منځونه مو چې نه دي کړي قضایي راوړي نه دا خو صحیح ده کافران مکلف بالفروع دي که نه دي په دنیا کې د دې ثمره د دې اختلاف نشته د دې ثمره د اختلاف په آخرت کې د طالبانو علما داسې وایي کافران مکلف بالفروع دي که نه یعنی آخرت کې چې الله عز وجل دوی ته عذاب په کفر ورکوي په نه ایمان راوړلو ورکوي آیا په فروع یې ورکوي یعنی په 2 شیانو عذاب ورکوي که په یو شي که په 2 شیانو سي ولې مو ایمان نه ده راوړی ولې مو فروع نه دي کړي مونځ روزه زکات حج بعضې علما وایي چې مکلف بالفروع دي خو د دې اختلاف ثمره طالبانو آخرت کې د ګوري دنیا کې نه او بعضې علما وایي چې نه تنا په ایمان مکلف دي تنا طالبانو د موږ احنافو کې دی کې 2 دي یو د موږ په احنافو کې د سمرقند علما دي او عراقیون علما دي یو د بخارا علما دي دوی دواړو خپل منځ کې اختلاف ده وقد بسط هذه المسألة علماؤنا في وصول الفقه ومن بسط اشد البسط علامه سعد الدین تفتزانی په تلویح کې او د توضیح التلویح کې طالبانو هلته ډېر ښه بیان په دې مسأله باندې شته ده لعلکم د دې دپاره تتقون چې تاسې وویرېږئ د الله نه طالبانو بعضې علما وایي دا لعل د تعلیل دپاره د لعلکم د دې دپاره چې تاسې وویرېږئ د الله نه او تقوا وکئ اوس طالبانو علما دلته لیکي افعال د الله عز وجل معلل بالاغراض او معلل بالحکم دي که نه دي طالبانو د الله کوم فعلونه چې دي هغې ته به غرض لټوي که نه حکمت به لټوي که به نه اشاعره وی نه به لټوي ځکه اشاعره وی که د الله عز وجل افعال معلل بالاغراض او معلل بالحکم سي نو استکمال د الله عز وجل به په غیر باندې راسي اوس مثلا الله عز وجل په موږ باندې دا مون چشت فرض کړی الله عز وجل په موږ باندې دا کار ولې منع کړی ولې که نه علت ورته لټوي ولې الله په موږ شراب حرام کړي ولې الله په موږ جهاد فرض کړی ولې الله په موږ که دې ټولو ته علتونه غرضونه لټوي نو اشاعره وی علت معلل بالاغراض و معلل بالحکم نه دي ځکه که معلل بالاغراض و معلل بالحکم وګرځېږي طالبانو استکمال د الله تعالی به الله به محتاج غیر ته سي هغه دا معنا چې الله پاک به استکمال به له غیر نه راسي څنګه به استکمال له غیر راسي خو ته مثلا الله دا مونځ په موږ فرض کړی ده چې علت یې ونه وایې نو خو یو قسم به چې علت و حکمت نه وي پکې یو قسم ناقص ده نو دا د علت د وجې نه به په دې حکم کې نقص کمال راځي نو استکمال د الله په غیر باندې راځي دا شاعره ورای او ایمن د احناف او د ماتوریدیانو او د حنابلو رایه دا ده هغوی وایي چې نه افعال د الله معلل بالاغراض او معلل بالحکم نه دي که ته وایي استکمال راځي شاعره وایي موږ وایي استکمال ته هغه څوک ضرورت لري چې کامل نه وي یو سړی چې کامل وي کمال کې انتها ته رسېدلی استکمال ته څه ضرورت ده هېڅ کله نه علامه ابن الهمام په التحریر کتاب کې په دې مسله تحقیق کړی دلته روح المانی کړی طالبان نو دغه شعر څه ده طالبانو که محمد نه وی پیدا کړې به خدای نه و دا دنیا دا د اشاعرو په رای صحیح نه ده طالبان دا یو علمي اختلاف د طالبانو دا مثلا په مولایانو کې په وابۍ مشهوره ده دا وابۍ نه د طالبانو د الله په خاطر باندې هر علمي اختلاف اوس طالبانو الله دنیا پیدا کړې دي څه دپاره پیدا کړې نه که رسول علیه السلام نه وی الله دنیا نه پیدا کوله که نه اشاعره دا نه مني طالبانو اشاعره وی افعال دی الله پاک اوس د نبی علیه السلام پیدا کول الله نبی علیه السلام پیدا کړی که نه نو دا دی الله فعل سو که نه دې دپاره به علت نه ذکر کوي که الله رسول الله نه وی پیدا کړی دنیا هم نه پیدا کوله معلل بالاغراض و معلل بالحکم نه دي اشاعره باندې به اعتراض سوی ده مواهب اللدنیه کې علامه قسطلاني بحث کوي په اشاعره اعتراض سوی ده چې تاسو وایي افعال دی الله پاک معلل بالاغراض نه دي الله قرآن کې څنګه وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
الله د انسان چیسته پیدا کړای عبادت کې پاره نو هغه د غرض ورته ویل شو کنه بیا طالبان او شاعره جواب کوي یو علت غایی د طالبان یو علت فاعلی ده افعال دی الله پاک دې لپاره به علت غایی ذکر کوي علت فاعلی بین د افعال دی الله پاک به علت غایی ګرځوي علت فاعلی نه ګوري طالبانو الله پاک انسان دی چا لپاره پیدا کړای د عبادت لپاره دسی موایا که عبادت نه وي الله انسان نه پیدا کاو صحیح ده دا د انسان پیدایښت علت فاعلی مه ګرځوه علت غایی وګرځوه د انسان د څه لپاره الله پیدا کړی علت غایی څوک ده عبادت انسان الله چیسته پیدا کړی د عبادت دا علت غایی سو طالبانو دسی موایا که انسان الله نه وی پیدا کړی عبادت بم نو ولی د انسان نه مخکې عبادت وکنو ملائکو عبادت نکو د الله وکنو انسان علت غایمه وګرځوه علت د انسان د څه لپاره پیدا ده د عبادت لپاره داسې مه وایه که انسان نه وایي عبادت بم نه و چې انسان علت فاعلي وګرځوي نو اشاعره وایي طالبانو داسې مه وایه که محمد نه وی پیدا الله به دنیا هم نه و پیدا کړې نو علت فاعلی ته وګرځو کنه که محمد نه وی پیدا صلی الله علیه وسلم دنیا بم نه و پیدا تا دلته علت فاعلی وګرځو داسې وایه الله رسول علیه السلام چیشته پیدا که چې آدم پیدا کی دا د رسول الله دپاره علت غایی وګرځوه طالبانو الله رسول الله چیشته پیدا که چې آدم و دنیا پیدا کی دا صحیح ده چې علت غایی وګرځئ علت فاعلی مه ګرځوه که رسول الله نه وی الله دنیا نه پیدا کوه دا د شاعره و رایه د طالبانو اما د موږ د احنافو رایه دا د طالبانو افعال دی الله پاک معلل بالاغراض او معلل بالحکم دی تاسې به وایي نو یو ښه کتاب خو بیا راوښیه که نه چې په دې موضوعه طالبانو دا موږ په فقه کې چې څومره بحث کوو دا ناروا دا روا دې کې څه فایدې دي نو دې کې یوه فایده دا ده طالبانو ډېرې فایدې شته پکې حکمتونه طالبانو یو عالم تیر سوی ده کتاب جوړ کړی احمد علي الجرجاوي حکمت التشریع و فلسفته په دې کتاب کې امام رازي صاحب څومره ډېر د مخلوقاتو هغه وایي حکمتونه وایي امام غزالي صاحب یو کتاب جوړ کړی الحکمت فی مخلوقات الله تعالی دا درې کتابونه دي طالبانو حکمتونه ذکر کوي نو د موږ د احنافو طالبانو او د حنبلیانو رایم ده زه طالبانو خیبر ته تللی بیا موږ سره هلته یو بلد سړی و د کونړ ولایت سلفي العقیده زه پېژندلم نه طالبانو نو ملګرو راوستلی دی هلته بلد و طالبانو په خیبر کې امام و موږ ته یې ځایونه راښودل نو ما پوښتنه وکړله مل دا ولې نو ده ویلې وی مولانا صاحب وی دا ولې اسلام کې نشته ده نو ما ویلې ما ملګرو ته ویلې مل ما به ورپېژنئ نه نو ما ورته ویلې مل د علامه ابن القیم رحمه الله کتاب د شفاء العلیل هلته سل دلایل په دې باندې ذکر کړي دي چې ولې به ذکر کوي ولې ستا ده پکې چې د ابن القیم نوم مې ورته یاد که دوی خو بیا ډېر ورسره جوړم ده داسې خوند یې ورکه ورېږدېده چې دا خو هم لکه خطرناک ملا سره واوښتلې نور مې څه ورته ونه ویلې دا څا ولې دومره غټه و موږ پوښتنه وکړه ولې دومره غټه ده غټه څا وله ولې وی ولې اسلام کې نشته ولې پوښتنه به نه کوي ما ورته ویلې مې ابن القیم رحمه الله هلته بحث کوي ځکه ابن القیم موږ احنافو سره په دې مسله کې بیا طالبانو غلی غلی کېده دی څه ویلې نه خو ما خو نه غوښتل چې د سره زه بحث وکړم قصدن مې نه غوښتل هم په کار هم نه وي طالبانو چې سړی هر چا سره بحثونه کوي خو دا ده هغه وکړه نو ما هم ورته ویلې چې هغه مې نو د موږ د احنافو د ابن القیم په شفاء العلیل کې دې لپاره بحث کړی طالبانو الذي جعل لكم الارض فراشا الله غزات چې ګرځولې د تاسې لره په مځکه کې فرش والسماء بناء چت دا بنا دا وانزل من السماء ماء فاخرج بیا راویستلی دی الله په دی اوبو باندې من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی الله لربوتان شریکان وانتم تعلمون خپویږئ هم چې دا د الله عز وجل شریکان ندی
طالبانو علما دلته یو بحث کوي و یو ورځ مأمون الرشید ناستو نو موچ خطبه ویلې موچ ډېر په تنګ څومره چې وشړ بیا به موچ ورته راغی سخته غوسه ورغله دلته یو عالم ابا حذیل نومېده چې خطبه ختمه سوه راغی ابا حذیل ته ویلې ابا حذیل دا موچان نو الله چیشته پیدا کړي دې کې د الله څه حکمت که نه موچانو کې وایي د الله څه حکمت الله چیشته پیدا کړي وایي ده ورته ویلې چې دا موچان الله اصل کې د قبرجانانو دپاره پیدا کړي چې قبرونه یې پرې ختم کړي ورته ویلې وایي ښایي نن ما خطبه ویلې موچ نه پرېښودم خو زه یې تا قبر غروري معلل سو که نه سو طالبان فعل د الله معلل بالغرض سو که نه سو اگر چې د غرضو د حکمت کې خو بیا تاسې ته فرق معلوم د ډېرې نه اوږدوم طالبانو دلته د منګه د احنافو د اشاعرو یو اختلاف ته طالبان اشاعره وی طالبانو سبب د یو مسبب ده له سبب نه چې کوم مسبب منځته راځي په دې کې مؤثر سبب نه ده طالبانو په دې کې مؤثر الله ده کشک اشاعره خیر د زه یو خبر درته وکم طالبانو بیا به تاسې نن پوښتنه وکم چې کومه خوند درکوي بیا ما ته ووایي بیا به درته ویم چې اشعریان سوی که ماتوریدیان سوی یوه ډله علما وایي طالبانو یو سبب ده یو مسبب ده اوبه زه تږی یم طالبانو سخت تږی سوم لږ اوبه راکوي ښه زه صحیح ده را مننه اوس چې تږی سوم اوبه مې وڅښلې اوبه سبب د طالبانو ری چې موړوالی د اوبو ده ارواء الغلیل شفاء العلیل و ارواء الغلیل د تږي مړول دا اوبه طالبانو سبب د مسبب څوک ده موړوالی طالبانو الله مؤثر ده په موړوالي کې که د اوبه یوه ډله وایي طالبانو الله مؤثر ده بله ډله څه وایي وی نه خپله اوبه مؤثر دي موړوالی اوبه راولي په دې اوبو کې الله دا تاثیر کې ښودلی ده چې سړی مړوي الله مړول نه کوي اوبه مړول کوي دا سبب د مسبب په منځ کې علاقه سته خو دغه علاقه الله پیدا کړې نو ته به داسې وایې دا بله ډله وایي زه اوبو موړ کړلم خو تاثیر الله پکې کوي دا بله ډله وایي نه داسې به نه وایې داسې به وایي الله موړ کړلم خبر پوهېږ اوله ډله اوله رایه د اشاعره و د اشعریان وایي مؤثر په مړولو کې الله ده روح المانی وایي طالبانو نه خپله همدا سبب مؤثر ده همدا سبب کې الله تاثیر کې کړی اوبو موړ کړم اور طالبانو سوځول کوي اور مؤثر ده طالبانو اثر یې شی ده سوځول نو داسې به نه وایي چې اور وسوځولم اشاعره وایي الله وسوځولم الله وسوځولم ماتوریدیانو سلف علماوي نه اصل کې په اور کې الله څوک ایښی تاثیر پکې ایښی ده د موږ د ماتوریدیانو یا د موږ دپاره ښه دلیل طالبانو دا ده که دا خپله سبب مؤثر نه وی دا تاثیر الله په سبب کې نه وی ایښی ولې الله قرآن کې وی یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم ای اورا یخسا یا نار کونی سا بردا و سلام یخسا دمرم ډیر مه یخیږه چې بیا دی له یخني نه هلاک سالم سا علی ابراهیم دې آیات نه معلومیږي طالبانو چې اور کې د چا تاثیر سته سوځول که اور کې تاثیر نه وای د سوځولو الله بیا دا کلام چیشته ویلی تاسې زه پوهېږم تر څو نه پوهېږئ چې زه سم نه سمه ګورئ طالبانو روح المانی وایي طالبانو الله په اور کې صفت د سوځولو کې ښودلی نو سوځول اور کوي اشاعره وایي نه الله یې کوي چې الله کولی چې ابراهیم علیه السلام یې اور ته ور واچاو که نه خو تاسې خو مؤثر څوک بلی سبب مؤثر نه بلی څوک مؤثر بلی دی وایي دا سبب یې څه شیم نه ده مؤثر الله ده ښه چې مؤثر الله سو نو خو بیا اور ته چیشته الله ویلی چې یخسه چې وی نه سوځئ نو خو الله به ذاتي مؤثر دا اور به بل و نو خو اور خو بې طبعه سوځول هسې نه کوي چې نه یې کوو ته خو اور هسې سبب نه بلې مؤثر الله بلې نو چې الله قصد کړی وایي چې ابراهیم علیه السلام نه سوځوم ذاتي خو اور ته ویللو ته څه ضرورت
اور ویللو ته څه ضرورت دي څه سوځول مه کوه نو خو الله چې ورته ویلې چې اوره وې نه سوځئ خو دې نه معلومیږي الله دې ورته یو څه ورکړی یو تاثیر ورکړی چې هغه څوک ده الله دا تاثیر ورکړی دلته الله دا تاثیر تر واخلي د چا خبره له دې خبرې معلومیږي دا شاعره و که د ماتوریدیانو ډېره خوندوره خبر ده طالبانو سبب مؤثر ده که نه ده مؤثر و الله تاثیر پکې ایښی اور سوځول کوي که الله سوځول کوي اور سوځول کوي الله د سبب د مسبب په مابین کې الله ربط پیدا کړی اوبه مړول کوي که الله مړول کوي اوبه مړول کوي تاثیر الله پکې کوي داسې نه ده طالبانو چې دا یې ښه دلیل همدا ده طالبانو ولې ګوره اوره وې نه سوځئ ګوره اوره وې نه سوځئ خو دې نه معلومیږي چې الله تاثیر پکې کوي که نه یې کوي الله مؤثر وایي خو الله به دا اراده کړې وه چې زه نه سوځم چې ورته څه ویلل ضرور ویلل پکارو دا لږ عمیقه خبر ده طالبانو چې بلې خوا ته پکې لاړ نه شي که ته وایې چې الله سوځول کوي که اور سوځول کوي صحیح ده الله مؤثر ده خو دا تاثیر الله دلته کوي اصل سوځونکی الله ده خو تاثیر اوس په چا کې کوي اوس اور مؤثر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کچیرته تاسې په شک کې وئ مما لږ شي نه چې موږ نازل کړی په خپل عبد فأتوا راوړئ تاسې بصورة من مثله وادعوا راوبلئ شهداءکم من دون الله بغیر د الله نه ان کنتم صادقین که تاسې صادقین یئ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچرته تاسې دا کارونه کوي ولن تفعلوا هیڅکله به یې ونه کړلی سئ فاتقوا النار وډار سئ له اور نه التي هغه اور وقودها چې بلونکي به یې خلک وي سړی چې اور بلوي طالبانو که نه اول کې واړه واړه لرګي کېږدي یا په غور بلکې د جهنم دی اور دی بلونکي به طالبانو انسانانو تیږي وي دومره به په اوریت کې طالبانو انتها ته رسېدلي وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین تیار کړل سوی د کافرینو ته دلته روح المانی یو بحث کوي طالبانو چې دوزخ پیدا ده که نه ده پیدا خو تاسو ته معلومه ده پیدا ده که نه بعضې علمای دنیا کې نه مني تر اوسه پیدا نه ده بیا به پیدا کېږي بیا دلته دی د علما د علمي کشف نه یوه خبره نقل کوي چې جهنم علما د علمي کشف وایي دا ثابته کړې چې اگر چې کشف خو دلیل نه ده طالبانو خو بیا هم د خبر کوم دی وایي طالبانو چې بعضې علما د علمي کشف وایي چې اور د جهنم بل د تر اوسه هوا ده او اور کله کله هوا یي طالبانو سکروټي سوی نه لا تر اوسه سکروټي نه ده دومره وخت بل سوی هم د لاس سکروټي سوی نه ده اور چې بلکې سکروټي خو زر نه کېږي که نه لږ وخت نیسي وبشر الذین زیری ورکه کسانو ته چې ایمان راوړی عملونه صالح کوي چې ان لهم دوی لرا جنات تجری من تحتها الانهار جنتونه به وي لاندې ترې روان نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا کله چې ورکړل سي دوی ته له دې میوونه رزق قالو دوی وایي هذا الذي رزقنا من قبل دغه میوه خو مخکې م راکړل سوې وه را به وړل سي دوی ته مشابه یعنې طالبانو یا دنیا میوې غوندې به دا میوې مي خوند به یې هغسې نه یا به له دې نه مخکې لږ نورې میوې ورکړل سي هغه به هم له همدوی سره وي خو دوی به دا خو مخکینۍ غوندې میوې دي اما خوند به یې بدل وي ولهم فیها ازواج مطهره دوی لره به ښځې جنت کې ازواج ښځې وي مطهرة پاکې وهم فیها خالدون دوی لره به دوی به په جنت کې خالدون همیشه وي د دنیا ښځې طالبانو داسې مردار خورګي غوندې ده هلته به زه طالبانو نه غواړم بعضې شیان ووایم خو مجبور سي په علمي میدان کې سړی ووایي کوم طالبان چې متأهلین دي طالبانو خیر ده تاسې دپاره یې وایم دا کوم طالبان چې نه پوهېږي دوی د غوږو کې ګوتې واچوي طالبانو دا جمعه چې سړی کوي که نه د اصل کې مردار خورګي ده که نه
مخودل را مخودل دي زوی تلل راتلل دي. اصل که سړی عاقل فکر وکړي طالبانو، سړی چې واده لري جمعه کوي له خپلې ښځې سره، نو هغه طالبانو یو مردار خورګي غوندې د زوی له زو سره یو ځای کېږي را یو ځای کېږي. بیا ګوري که سړی فکر وکړي چې کله جمعه خلاصې شي له جمعه نه وروسته هغه انسان چې جمعه کړې د طالبانو د حالت ورته داسې منفور غوندې ښکارېږي، د شهوت پرده له عقل نه چې لرې سو دا حالت ورته منفور غوندې ښکارېده. دا که نه داسې نو تاسې هم طالبانو فکر وکړئ د دنیا د جمعه د آخرت د جمعه حالت کې به دغه مردار خوږي نه وي. خبر پوهېږي دې باندې امام راضي صاحب ډېر بحث کړی، یو کتاب یې جوړ کړی ده د لذاتو د خوندونو په اړه باندې. دنیا کې چې څومره خوندونه دي طالبانو د دردونو ازاله ده، یو ورځ بحث درته کوم انشاءالله. کله کله طالبانو کنه دي شیانو ته ځان رسوي، نو به هغه شیانو باندې ځان مبتلا کوي چې د شهوت پردې مو مردار خورګي درته هغه نه یې ګرځولی خوند، هغه چې اصلي حقیقتي خوند په هغه باندې ځانونه مبتلا کوي. ان الله لا يستحيي، الله حیا نه کوي ان یضرب مثلا چې بیان کی مثال ما بعودة فما فوقها کم یا شوی او کله دین پورته. دوی به ویلي چې دا آیات هغه وخت کې نازل سو چې الله کله قرآن کې په عنکبوتو په ذباب باندې مثال ویل، دوی ویلي الله دومره لوی شان لري مثالونه چې شته بیانوي. الله وی ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون واي ماذا أراد الله بهذا مثل، سإرادة ودي الله پدي مثال سرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الله هدايت کی ډیرو ته په مثال او ډیر گمراه کوي. وما يضل به الا الفاسقين، نه گمراه کیږي په دې مگر فاسقین. طالبانو مثالونو کې ډیر وضاحت وی کنه سړی ډیر ښه پوهیږي. یوه خبر دلته دا ده استحیا حیا څه معنا طالبانو؟ انقباض د نفس راټولیدل کنه کله چې سړی حیا کوي ځان داسې راټول غوندي، نو دوی وایي انقباض د نفس دې ته حیا وایي. الله کله نفس لري چې بیا انقباض وکړي، نو دا د الله په حق کې وایي دا صفت نه صحیح کېږي. مؤوله وایي دې کې تاویل کوي. نو کله چې طالبانو سړی انقباض وکړي نو څه معنا؟ ځان ساتي. ان الله لا یستحی، الله ځان نه ساتي. دا معنا دوی کې مؤوله مفوضه دا معنا کوي طالبانو. هغوی وایي ان الله لا یستحی، الله حیا نه کوي. بس دلته چې الله کومه مراد معنا ده طالبانو هغه الله ته مونږ سپارو، او بس الله چې کومه معنا تر مراده ولا هغه تر نه مونږ مرادو، نور په کیفیت کې مونږ نه غږیږو. روح المانی وی دا دما رایم د طالبانو دلته وی دا دما رایم ده وانا الحمدلله من زم وی د سلف علماء نیم لا يقول بالتأويل بل يمر هذا اجعل څنګه چې حدیثو کې راغلی هغه چې پریږدو. دمام واوري طالبانو دمام هم دغه رایه ده. داسې نه کله کله بعضې معاندین وي د سړي خبرې نشر کوي وي داسې ویلي. دما یوه خبر کله کله بعضې خلک نشر کوي وي دی وي الله اسمان کې ده. دما دا رایه ده څوک چې وایي الله اسمان کې ده زه کافر نه ورته وایم، هغه په دغه باندې تحقیق سوی دوی پرې کړی طالبانو. زه وایم چې څوک وایي الله اسمان کې دا کافر نه ده، ځکه دې کې اهل سنت خپله د روح الماني دا رایه ده طالبانو. د دغه روح الماني به زه درښیم. امام ابو الحسن اشعری چې کوم کتاب جوړ کړی الابانه باصول الدیانه، د دې کتاب کې د ده نه پوښتنه کړې طالبانو وی الله چیرته؟ وی الله اسمان کې. دی ورته وایي دلایل ورته ذکر کړي. نو زه اوس ابو الحسن اشعری د کفر فتوا وکړم؟ کلا وحاشا. هغه مې دا رایه ده چې زه وایم دا خلک کافر نه دي طالبانو، ځکه دا قرآن رسول الله سلام طالبانو اسمان ته ختلی، الله سره لیدلی، الله څو منځونه پې فرض کړل، بیا چې راکته سو موسی علیه السلام ته بیا یې څه ورته ویلې؟ وی دا 50 منځونه بیا وایي څنګه وکړه؟ بېرته چا ته ورته؟ بیا راغی
بیا ورته ویلې دام لاسې چې کم کړل بیا یې څه ورته ویلې وإلیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو دلایل شته طالبانو د دې ما اوس هم تاسې ته م وایم طالبانو که هر څه راته وایه حق چې راته معلوم وي تاسې به خپل کار کوئ تاسو سره ما څه کار ده زه د کفر د دې خلکو په خیر د طالبانو انټرنیټ کې خو لرئ الابانه باصول الدیانه کتاب نه انټرنیټ نه راکته کوي ډېر وړکی کتاب ده فهرست یې وګورئ دغه مسله د امام ابوالحسن اشعري وګورئ د امام الذهبي دغه کتاب وګورئ چې کتاب یې جوړ کړی العلو لعلي الغفار امام ذهبي جوړ کړی چې کوم علما دغه عقیده لري نو زه خو لیونی نه یم چې وایم صحیح د فقهاو د کفر خبر کړی د طالبانو ډېرو فقهاو ویلي چې زه کوی اسمان کې کاف نو خو په ما خو دا واجب نه د طالبانو زه د امام ابو حنیفه مقلد یم دا چې د شامي مقلد خو نه یم که د شامي مقلد هم سم طالبان بیا شامي یوه خبر کوي فتح القدیر بله کوي بحر الرایق زه اوس د کوم یو مقلد سم زه د امام مقلد یم طالبانو په احنافو کې چې بریلوی تېر سوی احمد رضا خان دغه مقلد شم نه د هر چا مقلد خو زه نه یم زه د امام ابو حنیفه مقلد یم زه نه وایم الله اسمان کې د طالبانو زه وایم الله عز وجل ته څوک چې وایي چې په اسمان کې د دخل کو ته زه کافر نه وایم زه نه وایم چې اسمان کې خو که څوک ورته وایي هغه ته زه کافر نه وایم ځکه ما مخکې تاسې د ما مزاج به تاسو ته معلوم سوی وي زه په هر چي شي باندې چاته کافر نه وایم خپل تحقیق کوم او دا علمي تحقیق د طالبانو په کتابونو کې ستړي الذين ينقضون عهد الله الذين كسان حدیثونه څومره ډېر راځي طالبانو الله کوم شپه اسمان د دنیا ته راکته کیږي له کوم ځای راکته کیږي خیر د طالبانو زر هغه علماو خبرې مه منئ چې سړی کافر کوي بس همدې ته ګونډې وهلي څنګه خلک کافر کړي دلایل شته یو وارې خو تاسې په دغه موضوع کتابونه وګورئ بیا پروا نه کړي ما په کفر هم فتوا وکړي زه نه درنه بیا خوابدی کېږم خو یو وارې خو د دواړو خلکو کتابونه وګورئ چې تا د دواړو کتابونه کتلي نه وي خبر هم نه یې ترې نو بیا خو فقهام چې دغه مسئله ذکر کوي بیا وایي که څوک داسې وایي چې څنګه قرآن و حدیث وایي بیا نه کافر کېږي هغې کې هم علما بحث کوي بیا الذين ينقضون عهد الله الذين اغكسان ينقضون عهد الله چې ماتوي عهد الله من بعد ميثاقه پس له محکمه ولونه ويقطعون قطع کوي ما امر الله به هغه چې الله ورته امر پې کړی چې وصل یې کوي ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله څنګه کفر کوئ په الله باندې وکنتم امواتا تاسې خو مړوئ بیا را ژوندي کړئ ثم یمیتکم بیا به مو مړه کوي ثم یحییکم بیا به م را ژوندي کوي ثم الیه ترجعون بیا به الله ته ورګرځېږئ طالبانو دلته علماوي استفهام څه معنا استخبار یو چا نه معلومات کول ځان ته یو استفهام طالبانو استفهام څه معنا طلب د فهم له چا نه هغه خبره تا ته معلومه نه وي له هغه نه ته معلومات وکړې باران شته باندې استخبار سو که نه زه نه یم خبر تاسې نه مې پوښتنه وکړه استفهام سو اوس علما دلته اعتراض کوي کیف تکفرون نو الله په حق کې استخبار کله جایز ده الله ته خو معلومات څه کنه نو ولې وایي کیف تکفرون نو موږ وایي هر استفهام خو د چا دپاره نه د استخبار دپاره نه کله کله طالبانو هغه تنبیه مخاطبینو ته یې ورباندې دی خبر وي کله کله استاد خبر وي شاګرد نه پوښتنه وکړي استفهام په شکل د دې په خاطر چې دوی پوهېږي طالبانو تاسې طالبانو اتقان د سیوطي وګورئ ما تاسو ته ویلي هغه حروف چې هغه یا طالبانو ابن الهشام مغني اللبیب د ابن الهشام ټول استفهام د استخبار دپاره نه طالبانو کله کله تنبیه د فهم د مخاطب دپاره هو الذي الله هغه ذات خلق لكم ما في الارض چې پیدا کړی د تاسې دپاره هغه چې په مځکه کې دي ټول ثم استوى بیا الله قصد کړی اسمان ته فسواهن
بیا پیدا کړل الله د اسمانونه و برابر وهو بكل شيء علیم الله په عرش باندې عالم ده. دی آیات نه طالبان یو مسله داره مستنبط ده اصل په اشیاو کې چې شرع نه راغلی طالبانو چې شرع په چی شي کې نه راغلی طالبانو هغه شیانو کې اصل حذر ده که توقف ده که اباحت. یو شی د لا تر اوسه شرع نه ده پې راغلی شارع نه دی ویلي چې دا روا ده که ناروا دا شی روا ده که ناروا. څوک وایي وقف ده پکې یعنی توقف پکې څوک وایي حذر ده منع ده پکې څوک وایي اباحت. بعضې علما وی دا د معتزله رایه ده چې څوک وایي چې دا اباحت. صحیح دا د طالبانو شامی پر رد المحتار کې په دې مسله ډېر بحث کړی اصل په اشیاو کې اباحت دا د موږ او د شافعیانو رایه ده طالبانو ښه. ابن الهمام هم په هغه کې ډېر ښه بحث کړی ده د تحریر کتاب کې او امام حموي غمز عیون اصل کې اشباح والنظائر کې ابن نجیم بحث کړی شارحینو د اشباح والنظائر ټولو کې بحث کړی غمز عیون البصائر هغه هم دلته بحث کړی ده روح المانی. یوه خبردار طالبانو الله اسمانونه پیدا کړل. لنډه طالبانو خبر کوم اگر چې دا اوږده ده. طالبانو لمر ده که نه تاسې دا فرض کړئ دا لمر ده د لمر نه طالبانو ځکه حرکات کوي مځکه له دې جینه شروع سوله طالبانو له خپل مدار نه د پسرلي په اول کې دا مځکه دوه حرکته کوي هم انتقالي حرکت کوي هم وضعي. که فوټبال مزده وي طالبانو کله چې سړی فوټبال کې دا توپ په لغته ووهي د پنجه باندې داسې وهي دا توپ داسې روان هم وي طالبانو انتقالي حرکت هم کوي په خپل مدار باندې هم حرکت کوي. یا کرکټ کې طالبانو دوی ورته سپین بالر وایي دا توپ چې داسې بال کوي ورته یو چاته نو توپ روان هم دغه د ویکټې طرف ته یو خو انتقال سو خپل جای باندې هم دا توپ داسې تاویږي هلته چې په مځکه ولګېږي دلته اخواته ورتاو نو دوه حرکته سول مځکه هم دوه حرکته انتقالي و وضعي حرکت. نو دا چې مځکه له دې جنه داسې شروع سوله د حول د حمل کې د حمل په برج کې داسې تاویږي بېرته چې دې ته راځي څومره ورځې وتې یو کال دې ته وایي که نه دې ته څه وایي دغه حرکت ته سنوي حرکت وایي. د مځکې په خپل مدار باندې حرکت یومي ځکه دغه یومي حرکت محوري حرکت 24 ساعتونو کې پوره کوي. اما دا د ټولې دنیا داسې نه ده ټوله دنیا کې داسې نه ده. طالبانو د لمر نه کومې سیارې چې حرکت کوي اورانوس ته نبتون د بلوتو د عطارد د مریخ علما وایي د علمي هیئت علما وایي اورانوس چې ده د من 48 کاله د یو کال ده. اورانوس چې طالبانو خپل مدار نه شروع کړي دیجې نه داسې چې بیرته د خپل مدار انتقالي حرکت دیجې ته پوره کوي د من 48 کاله پوره سوي دي د یو کال. د ټولې دنیا د ټولو سیارو یو کال نه ده لالو خبر به ځان پوی کوي. بل طالبانو نبتون چې دا هغه چې له خپل مدار نه له دیجې نه خپل مدار کې له دیجې نه حرکت شروع کړي بیرته چې دیجې ته راځي 158 کاله د من 158 کاله دي د یو کال له پوره کېږي. حرکت هم لري کوي مدار هم لري ده حرکت کرا ده طالبان. نو د ټولو سیارو یو کال نه ده طالبانو. دلته په دنیا کې روح المانی یو بحث دلته دا کوي طالبانو دی وایي چې اسمانونه ودي دی وایي چې دا قرآن و حدیث کې ورغلی دا د دې لپاره نه ده قید احترازي نه ده طالبانو کېدی چې له دې نه ډېر هم سي طالبانو. اوس د نن زمانې علما سیارې طالبانو مخکې به د موږ کتابونو کې سیارې ودانېولې اوس نور سوي اورانوس نپتون بلوتو دا درې نورې مور زیاتې سوي ورځ تر بله طالبانو اکتشاف نورم روان ده. روح المانی هغه زمانه کې دا خبر کړی چې اسمانونه چې قرآن کې دي دا قید احترازي نه ده له دې نه زیاتېدی سي دا معنی نه چې قرآن ویلي چې ودي له دې نه زیات نه دي زیات هم کېدی سي. طنطاوي خو بیخي هغه خو د ده مزاج سړی دغه په دې نورم بحث کوي خبر پوهېږئ تاسې بیا هم ځکه اول پیدا سوي که هغه اول پیدا سوي دا به طالبانو بل چېرته بیا بحث وکړو. فسواهن 7 سماوات وهو بكل فسوا طالبانو بیا تاسو ورته وګورئ لمر چېرته دی لمر طالبانو د لمر نور او رڼا موږ ته مځکې ته چې رارسېږي 8 دقو او 18 ثانیو کې رارسېږي. څومره وخت کې په دنیا کې کم ډېر تیز شی د علما بحث کوي څوک وایي نور ډېر تیز ده څوک وایي خیال ډېر تیز ده. خیال طالبانو تیز ده له نور نه. دویم په دنیا کې تیز شی څوک ده
نور د طالبانو نورم ډیره تیزه منډه کوي عمره خطرناکه منډه کوي علامه طنطاوي وایي دا ریل ګاډی څه ده چې تیز روان سي 350 کاله چې له مځکې نه اسمان طرف ته روان سي دومره تیز حرکت بیا به مو لمر ته ونه رسېږي خو د لمر شعاوې طالبانو موږ ته څومره وخت کې را رسېږي بیا ورځ طالبانو په اټوم درته بحث کوم چې د اټوم څه شی ده تاسې لالاګان خو داسې فکر کوئ چې د اټوم چې ده دا داسې چې وچوي درز وکړي ډېرې دنیا ړنګوي دا ټول نور د طالبانو د اټوم کې نور را جمع کړی ده دا نور یې داسې نور را جمع کړی هغه زواید ترې لرې کوي اټوم چې په مځکه باندې ولګېږي طالبانو د یو په اټوم کې زهریات دي یو په اټوم کې نور د طالبانو دا نور چې ولګي دا ډېر چټک حرکت کوي ډېر تیز په دغه هوا کې دا نور ټیټ شي دا د ځان سره زهري مواد ټیټ کړي بس دغه اټوم د اټوم ورانول نه کوي طالبانو چې ولګېد دا نور په فضا کې د ځان سره ډېر په چټکۍ ځکه نور ډېر چټک حرکت کوي دې سره ځان سره زهرجن مواد انتقال کوي په دې فضا کې هغه چې ته تنفس کې مړ شي دا اټوم ده کله کله بعضې شیخ صاحب ته راسې ویډیو در باندې وینم دغه ده هغه اټوم چې د یوریشیما ایالت په جاپان کې ویستلی کښېنه ورک شه ده ته یې نو مه ورښیه سړیه دې ستړي پکې تېرې کړي دي تاسې هم فکر کوئ چې اټوم به دومره غټه مرمۍ لکه دا جومات غوندې خدای مو غرق که چاته دا خبره ونه کوه بیا نور بحث بل وخت درته کوم طالبانو واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا الله پاکه مونږ علما عاملین وګرځوي الله پاکه مونږ ته علم نصیب کړي الله پاکه مونږ د علم په لباس ملبس کړي الله پاکه مونږ علما وګرځوي الله په علم خبر کړي بیخي د جهل په تیارو کیو یا الله پاکه د دې ثواب د مونږ والدینو او د چا هم چې والدین وفات یې ور رسوي مغفور مرحوم یې وګرځوي د چا ژوندي وي حیات مدید ورکړي شهیدانو باندې الله رحم وکړي جنتونه یې نصیب کړي اعلی علین یې نصیب کړي د کونډو د یتیمانو یې الله ساتنه او حفاظت وکړي الله پاکه د طالبان علما وګرځي دي موږ ټول شرعي حاجتونه چې دي الله پاک هغه راته پوره کړي د موږ مدرسو ټول دینی مدارس حفاظت وکړي څوک مو چې مدرسو سره الله اعانت او نصرت کوي الله پاکه ته هغوی سره نصرت وکړي د هغوی په مال او په اولاد کې الله پاکه برکت واچي الله پاکه ټول شرعي حاجتونه یې پوره کړي الله پاکه د موږ ټول شرعي حاجتونه پوره وګرځي الله پاکه موږ علما عاملین وګرځي الله پاکه د علم په میدان کې مو بخل له ذهن نه وباسي هرې خواته مو په علم کې وڅروي الله پاکه هر پټي ته مو ورولي الله پاکه چې د هغې پټي واښه له ګوخرو چې څنګه د خوند لري که نه